زین صاحب که راته ووایئ چې وروستی حال موږ سره شریک کړئ. بله تېره څلوېښت ساعتو کې پکتیکا کې خوشبختانه کومه پیښه نه ده شوې او کوم تجاوز یا هوایي برید نه دی شوی. وضعیت عادي دی. دغه تېره ورځ چې خلک لارینوال د امنیتي ځواکونو په ملاتړ ښار ته راوتلي وو، دوی د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو کلک ملاتړ اعلان کړ او ویل چې که چېرې موږ ته د اسلامي ملت مشران اجازه راکړي، موږ به د فرضي کرښې په لومړی خط کې د امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې ودرېږو، وبجنګېږو، تر هغې به وجنګېږو تر څو چې زموږ یو څاڅکی وینه هم په بدن کې. بله زین صاحب، مخکې له دغه ورځ څخه په پکتیکا کې هم که راته ووایئ چې هېوادوالو مو په څومره مورال سره خپل ژوند ته دوام ورکوو او زموږ هغه قوي سرتېري هغوی څومره ښه زړورتیا درلوده او د پاکستان ملیشیانو سره یې څنګه جګړه پیل کړې وه؟ بله موږ چې دلته د کومو پکتیکاوالو سره خبرې کوو، مرکې ورسره کوو، دوی وایي چې موږ په دې باندې فخر کوو چې موږ د خپل د هېواد د دفاع لپاره قرباني شو. البته که مشران موږ ته اجازه راکړي چې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې ودرېږو. همدارنګه امنیتي ځواکونه هغوی هم د ځان لپاره دا افتخار او ویاړ بولي چې موږ د خپل هېواد د هېوادوالو د داسې مسلمان ملت دفاع کوو او داسې وظیفه په دنده وظیفه بوختو چې هغه د خپل مسلمان ملت دفاع ده او د داسې ظالم په مقابل کې چې هغه پر ملکي وګړو، ماشومانو، ښځو، سپین ږیرو باندې رحم نه لري او هغه ملکي کورونه او په داسې وخت کې چې هغه د رمضان مبارک روژه ده، ټول مسلمانان د یو بل همکارۍ ته، یو بل خواخوږۍ ته اړتیا لري. په داسې وخت کې دوی ماشومان، ښځې، سپین ږیري او کورنۍ په نښه کوي. نو دا وایي موږ د ځان لپاره فخر بولو چې د داسې یو ظالم پر وړاندې ولاړ یو. زین صاحب، تاسو خو زموږ امنیتي ځواکونو سره به خبرې کړي، د هغوی خو به ستړي شوي نه وي؟ د هغوی مورال اوس څنګه دی؟ نه، هغوی هلته چې موږ تللي یو فرضي کرښې ته تېر مهال ته چې کوم ځواکونه په لومړۍ کرښه کې دي، هغوی ویل چې موږ هېڅکله له دې جګړې خوند اخلو، موږ هېڅکله ستړي کېږو نه، هېڅ اړتیا نشته چې موږ ته نور ځواکونه راواستول شي. وایي یوازې موږ دې لپاره بس یو. خو هغه بیا ولس هم وایي چې موږ ته باید اجازه راکړل شي چې د امنیتي ځواکونو پر ځای موږ وجنګېږو، هغه باید په ارامه وي. زین صاحب، یو خواته خو به له تېر څخه تر اوسه پورې، یعنې له پرون ورځې څخه تر اوسه پورې خو به کوم برید نه وي شوی؟ نه، له پرونه تر ننه په 24 ساعتو کې تر اوسه کوم حمله نه ده شوې.